یو سړي به د خدای نه سوال کو د پیسو دولت نو یا خدای پاک مال حضرت خضر په مخه راکړي چې دوا راته وکړي او خدای یو نیک سړی هر څوک چې وله راغی وایي څه وی وایي یاره زه د خدای نه مال غواړم وایي حضرت خضر دې غوښتې و زه یې وایي وایم وایي بس ما ته سوال وکړه چې ماله خدای پاک ډېر مال دولت راکړي وایي داسې نه ده داسې وکړه چې ته لاړ شه بازار ته او بازار کې یو مالدار سړی وګوره د هغه نوم زده کړه نو ما ته به هغه یاد کړي زه سهار نه بیا راځم چې ما دغسې کا نو حقه دعا به وکړم هغسې به دې خدای کړي هغه وایي دا خو ډېره ښه خبره ده سهار لاړ نو زیات مالدار مونږ خلکو ته زرګران ښکاري ځکه هغوی د زرو کاروبار کوي دې خلکو ته په عرف کې دی لاړ د زرو مارکیټ ته بازار ته یو دوکانونو چکر لګوي یو زرګر دی چې اوس هغه ته به پونډونه دي او مال او زر دي او خرڅېږي غښتلي کېږي او بلا نوکران دي دی ورغې هغه ته کېناسته او ورته وایي چې داسې کار دی چې دی او مخامخ ولاړ دی پیشکي شو ایشه دی خوا راشه وایي څه وی وی دلته څه له ولاړې یاره دا تا ته یو خبره کوم خفه نه شي ولې خفه کېږم وایي دغسې یو نیک بنده راغلی دی او ما خدای ته سوال کړی و الله را لېږلی او ما وایي ما ته دعا وکړه چې خدای مالدار کړي هغه وایي بازار کې وګرځه او یو سړي نوم زده که ما ته به ووایي چې د دغه سړي په شان که دعا به وکړم خدای به د هغه په شان کړي نو ما ته ته ډېر مالدار ښکاري دا سره او سپین هر ځي نو زه وایم چې زه دعا کوم چې ستا په شان مې خدای کړي نوم راته لږ وښایه پلار نوم راته وښایه هغوی بچې کښېني پام کوم ما ورته یاد نه کېږي ما نه خبره لاول خو دوه خبرې دي زما یو خبره خو زما دا ده چې زه بیمار یم ناجوړه دا چې څومره ته ګل ته ګورې دا چې کم تا ته مخامخ ښکاري دا ټول زما په مخ کې غوښې او چرګان او زما مال خوري زما پکې نصیب نشته ما باندې دا هر څه بند دي او ډبې راواغی شوي دغه پیتي مال راځي او دا خورم نو مال به دې ډېرې دا به دې خوراک یې نن څه به کړو وی دویمه واوره دویمه دا وه چې ښځه مې ډېره زیاته خوښه وه زه یم ډېر زیات خوښ ښځه مې ناجوړه شوه چې ناجوړه شوه بیماره شوه ډاکټر وی طبیبان وی دا مري دا ختمېدو والا زه کېناستم چې ښځې دا ستا نه بغیر به ژوند څنګ تېرېږي چې ته نه یې خوښه مې ډېره وی ما ته وي 14 اعتبار دی خو ځکه مړه شم زما 40 کې به دې بله ښځه کړي نو ستا نه بغیر بله ښځه سوال نه پیدا کېږي چې زه بله ښځه وکړم وی چې په سړو اعتبار رشته او بله به دې کړي بس ما نه یو غلطي وشو زه لاړم او د ښځې د خواهند د خواهشاتو چې کوم اندام یې هغه مې ځان نه پرېږدي او ډاکټر طبیب لکه سنت چې سړی کوي برابر وګنډلم او رالم ښځې ته مې هغه اندام کېښود چې اوس ته یقین راغی بس اوس خبره ته مرې او دې وخت کې زما خواهش ته نه شي پوره کولی بله ښځه چې څه کوم زه پې څه کوم خیر و خلاص اوس دې یقین راغی وی اوس مې یقین راغی وی خدای مې ښځه جوړه کړه خدای دې تباه و برباد کا څه بیسه دا ستا کار دی اوس مې ښځه خدای جوړه کړه زه اوس بیمار یم قصه مې خلاصه ده اسم نشم کولی د ښځو په مثال یم او زه ورته ناجوړ یم دغه پیتي مې خوراک دی ښځه مې جوړه کړه او اوس خفه کېږم اوس زه اسم نشم کولی دا چې څومره نوکران ته وینې که نه دا زما ټول څه د حلالو د حرامو خاوندان دي زما د ښځې او څه د حرامو بچي دي ښځه مې لګیا ده ګناه کوي او بچي دې پیدا کېږي ما سوال کوي چې زما په شان دی خدای کا غواړي کو زما په شان که نه هغه وی خدای دې بیخ وباسي دا ګوډ چاري راله ډېره ښه ده خو چې پرلت وغځم چې څه خورم نو اړه ته مې کېږي پرهیز مې نشته دی او چې څه کوم د خپلې بیبي سره د خپل شریعت او جایز مطابق نو هغې کې خدای پاک